السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه او ډېر د یو افسوس او د غم خبر سره تاسو به خبر هم یې بلکې ټولو له پته د سوشل میډیا ډکه ده چې یاره مفتي سردار افغاني صاحب چې کوم دی د روډ اکسیډنټ کې وفات شوی دی شهید شوی دی خو بهرحال په هغه باندې چې څومره ملګري خفه دي څومره چې پې د هغه مینهوال دي د هغه بیانونه اورېدلي به هم وي او هغه پې خفه دي الله پاک دې هغوی له د زړه صبر ورکړي او بهرحال ډېر ملګري اکثر اوس میسج کوي چې یاره جنازه مطلب د هغه به کوم ځای وي او کوم ځای کې به د هغه دا جنازه ادا کېږي نو دا زه پته تاسو ته وایم چونکې دا ځان سره یاد وساتئ چې یاره کوشش وکړئ کوم ملګري نږدې وي نو ضرور جنازې ته چې کوم دی ورشئ ځکه چې یاره دا یو داسې دا جنازې دا تفصیل هم درسره شیر کومه خو دا یو داسې انسان مړ دی یقین وکړو چې دا خانهپوري بیا چرته هم نشي پوره کېدی دا به تر عمره دغه شان خالي وي دا یو خانهپوري او دا خالي شوه دا به نه پوره کېږي اوس زما یقین دی چې یاره داسې بل څوک به پوره که پیدا شي د هغه اندازې بیان د هغه خبرې د هغه لهجه ډېر زړونه پسې خفه دي ملګرو بهرحال جنازه به څه ټایم ادا کېږي نو او دغه ټایم چې درته هم وایم او ځای به کوم ځای وي نو جنازه نن ماسپښین د اتوار ورځ او نن ماسپښین 2 بجې باندې به ادا کېږي ټایم 2 بجې هغوی ښودلی دی بیا دا خوشکي روډ ماناخیل ګراونډ او نوشهره کالا دا پته ځان سره یاد ساتئ خوشکي روډ ماناخیل ګراونډ نوشهره کالا که به د الفاظو کې زه لږ غلط شوی دا نوم داسې دی چې بهرحال د دغه ځای سره تعلق لرونکي چې کوم ملګري وي نږدې پېښور سره وغیره دغه مردان سره دغه به دا ځای ډېر زما نه ښه پېژني نو دا پته یو ځل ځان سره بیا یاد وساتئ چې یاره خوشکي روډ ماناخیل ګراونډ نوشهره کالا دا دغه ځای سره به مطلب په دغه ګراونډ کې به دا جنازه ادا کېږي ماسپښین 2 بجې کوشش کوي ټول ملګري مطلب دا دی شرکت وکړي او دا نننۍ ورځ نه ده دویم چې دا خصوصي د مفتي سردار افغاني په نوم باندې مطلب دا دی د هغه ته وسپارئ درود شریف پې ووایئ قل هو پې ووایئ داسې نفلونه د ده دپاره وکړئ ځکه د ده چې کومې هلې ځلې وې خاص کر د دین اسلام دپاره نو یقین وکړئ څو ځله په دې بیانونو باندې تاڼو ته هم تللی دی جیل ته پکې هم تللی دی چې یاره حقیقت وینا به یې کوله نو الله دې له هغه ژوند ښایسته کړي الله دې په جنت کې الله مقام ورکړي او کور والا له د چې کوم بچوړي دي هغوی دې الله پاک د زړه صبر ورکړي نو ملګرو دا ویډیو ډېره شیر کړئ او ماسپښین 2 بجې ځان سره یاد ساتئ او بل کې دا پته هم تاسو ته وویله یو ځل د داخلي ځل بیا وایم چونکې زړه مې انتهایي خفه دی یقین وکړئ دا مرګونه ډېر وي ډېر مرګونه مطلب دا د خلکو د سترګو د وړاندې لاړ شي خو دا بعضې داسې مرګ وي چې یاره هغه مطلب ستا دا پته ځان سره یاد وساتئ خوشکي روډ ماناخیل ګراونډ نوشهره کالا 2 بجې باندې به دغه ځای کې جنازه ادا کېږي نو کوشش وکړئ چې یاره څوک هم پکې شرکت کولی شي ضرور پکې شرکت وکړئ او د هغه د بخانې دپاره قل هو او درود شریف چې کوم دی دا ډېر ووایي په کمنټس کې چې یاره الله پاک ول هغه ژوند ښایسته کړي او جنت کې الله مقام چې کوم دی